له پاکستانه د راکړه شوو مهاجرو سره د کرونا د دویمې څپې په بیا رارسېدو د یونیسیار موسسې لخوا د کونړ له 314 اړمنو کورنیو سره نغدي مرسته وشوه. د کونړ مهاجرینو ریاست په همکارۍ د یونیسیار لخوا په شوو مرستو کې 15,500 افغانۍ نغدي مرسته او د کرونا د مخنیوي په هدف 12 بوتله ضد عفوني مواد شامل وو. اسداباد ته راکړه شوي کورنۍ هیواد ته په بیرته راتګ ډېرې خوښې دي او د مرسته کوونکو موسسو د دا ډول مرستو قدردانۍ کوي. او ډېر د سختو کړاوونو سره ولې د مهاجرت زندګي او په پاکستان کې تاسو ټولو ته معلومه ده چې په موږ باندې ډېر مطلب دا چې سخت او تکلیفونه تیر شوي وو. دغه پردی ملکو اوس داسې چې خپل ملک ته راستانه شوي نو الحمدلله وخت ښه تېرېږي لکه یو قسم وخت په وخت باندې مطلب دا چې مؤسسات راځي او دا شان ته ادارې راځي زموږ تپوس کوي او خپلې مرستې را سره کړي دي. دې وخت کې را سره چې کوم دی یونیسیار تقریبا 15,500 افغانۍ چې ډېر مرسته وکړله. سرسوره نشته دی او مطلب دا دی چې دغسې خوار او زار اوسېږو او دې دا کوم کومک چې دی نو دې باندې خو زموږ مطلب موږ د دې خلکو نه ډېر زیات خوشحاله یو. له اړمنو کورنیو سره دا ډول مرستې د دوی شته ستونزې نشي حل کولی خو تر یوه حده مشکلات یې پرې راکمېدلی شي. د کونړ والي د یونیسیار د دا ډول مرستو مننه وکړه او په دا شان ټولنو یې غږ وکړو چې د دغه شان بېوزلو سره د کرونا وبا د مخنیوي په موخه مرسته وکړي. نوموړی وایي د یاد وایروس په بیا راتګ سره یې له ګڼو موسساتو سره خبرې کړي دي او ډاډ یې ورکړی چې د کونړ له بېوزلو خلکو سره به مرسته وکړي. د 600 فامیلو لپاره د IOM ادارې هم خپل آمادګي ښودلې ده چې مرسته وکړي او سروي عملاً جریان لري. د دې نه علاوه د WFP اداره چې هغوی اوس هم خپل کارونه شروع کړي دي 4 میاشتو لپاره 2,500 فامیلو لپاره کومکونه کوي چې 15 ولسوالۍ پر نظر کې نیول شوي دي چې دانګام ولسوالۍ ده چې هلته توزیع خلاصه شوې ده اوس چپه دره کې روانه ده غازي آباد کې به توزیع کېږي په شولتن کې به توزیع کېږي او په ناړۍ کې به توزیع کېږي. کونړ کې د اړمنو سره دا مرستې داسې مهال کېږي چې د کرونا وایروس دویمه څپه پیل شوې چې هره ورځ په لسګونه مثبتې پیښې په دغه هیواد کې د عامې روغتیا له وزارت سره ثبتېږي. هارون در زلا راډیو ټلویزیون کونړ.